په خوست، میدان وردګ او فاریاب ولایتونو کې په 14 تنو مجرمینو او متهمینو باندې د تعزیري سزا حکم تطبیق سو. د بلخ محاکمو په 2 اونیو کې 614 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 309 وثیقې هم اجرا کړي دي. د لغمان او بدخشان ولایتونو د حقوقو امریتونو په یوه میاشت کې 1115 دوسیو او عرضپاڼو ته رسیدنه کړې ده. د کابل ولایت د وثایقو د اصلاح کمیسیون په یوه میاشت او 20 ورځو کې د 109 وثیقو د تصحیح قرارونه صادر کړي. د سترې محکمې د جزا دیوان عمومي رئیس د جزایي دوسیو د وروستیو تحقیقاتو بشپړولو په موخه بلخ ولایت ته سفر وکړ. د میدان وردګ او کندوز ولایتونو محاکمو په یوه میاشت کې 1115 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 655 وثیقې هم اجرا کړي دي. د پکتیکا او بادغیس ولایتونو د حقوقو امریتونو په یوه میاشت کې 201 دوسیې او عرضپاڼو ته رسیدنه کړې ده. د خوست ولایت محاکمو په یوه میاشت کې 428 دوسیو ته رسیدنه کړې او 341 وثیقې هم اجرا کړي دي. د بغلان محاکمو په یوه میاشت کې 848 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 344 وثیقې هم اجرا کړي دي. د غور او بامیان ولایتونو محاکمو په 2 اونیو کې 414 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 201 وثیقې هم اجرا کړي دي. د فاریاب او غزنی محاکمو په 2 اونیو کې 643 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 214 وثیقې هم اجرا کړي دي. د جوزجان او تخار ولایتونو محاکمو په 2 اونیو کې 519 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 414 وثیقې هم اجرا کړي دي. د پکتیکا ولایت د ډیله ولسوالۍ ابتدایي محکمې د مسؤلینو په هڅو د 2 کورنۍ ترمنځ 10 کلنه دښمني پای ته ورسېده.